هغه مې ویلې درته چې مشکل ده یو سړي اوس الله اکبر دغه آیډیا الله اکبر ده او ما ته هغه غلطه خبره کوي که نه اوس یو انسان چې ځان باندې الله اکبر نوم کېږدي یا اوس زه یم د ما په دا غاړې کې که نه الله ده دا الله دوی وګوري که نه او دوی بیا هم کنځلې کوي دا مخامخ مې ورته راځوړنده کړې ده نو اوس که باوجود د دې الله نه او دا هم د طلا ده داسې کمه نه ده 23 کیرټ طلا کې مې د الله مې ځان ته مالت ودرېږه که دا خلک له د الله وشرمېږي له ما له تا نه خو یې حیا نه نو اوس ګور چې د الله زور کو پې ورسېږي د ما د تا خو نه پې رسېږي توبې مې هم ورته وویستلې بښنې مې هم ترې نه وغوښتلې بینې خطونه مې هم ورته وویستل پښو ته یې مې وغورځېدلو خو د دوی په زړونو کې دا کینه او نفرت نه خمیږي نو مالې که دا د خدای زور داسې دی ګوره داسې دی ته د یو نفر پسې مه ګرځه چې هغه تا ته راځي دلته یو غلطه خبره کوي او یا ټول اسلام هغې پسې تړلی دی دا ټول اسلام د هغې دی او دا یا خدای نه کرده اسلام کې مشکل دی ته که تا ته چا یوه خبره کوله یو خبره چې درته ورانه کوله داسې لنډ ورته وایه ته خو بې دغې قصه کې نه یې داسې ورته ووایه لنډ ورته ووایه د مور په کونه کې دی درته دا موټر پارک کړمه داسې چې درته وویلې نو خپله غلی کېږي داسې مه وایه چې ستا اسلام داسې کوم یا کوم بل هغه دی ځکه هغه زمونږ اسلام دی هغه سپېڅلی دی ان الدین عند الله الاسلام اسلام ته هر څه مکمله دی او پوره دی بهترینه دی سوال دلته زمونږ داسې دی چې یو شخص دا ګناه کوي د شخص دپاره خلک ټول مه سوځوه دلته ډېر ما ته هم راشي کنځلي وکړي اول ورته غلی یم پخوا مې 9 کاله مې ورته صبر کوه اوس چې پوهېږم چې دا بل رقم ما نه پرېږدي چې دلته زما لایف کې زه ډېر یم زما ویډیو ډېره کتل کېږي دا چې ما ته کنځلي کوي خو دې نه زه ورته چې یو دفعه مې ورته درس ورکړه بله ورځ درته چټ هم نه کوي ابا یې درته زنګ وایي خیر دا ویډیو خو دې ډیلیټ کړه دې دپاره چې ګوروجانه موږ خو نه غواړو چې غلط خبرې چاته وکړو چې ته کوې داسې نه ودرځوم چې زړګی دې د شین کړمه زیدالله ګوره که نه حیثیت که خورې خور راته وایه که دښمنه یې دښمنه که کلیواله خو دا پښتو خو په پښتو خو پوهېږې که نه په دا پښتو به یې درته وایم ما ته یو ورځ یو سړی یو کنځای شروع کولې ښه ډېرې سختې کنځای وکړې زه خدای دې دا پروفایل ته ورغلم په پروفایل کې زوی وړکی لورې وه ما ډېر لکه زه د چا ماشومانو ته ما هغه ماشوم پسې او زوی یې ګډېده سې ګډ سه او پلار هم داسې نه زوی جومات ته بولی نه کوم خدای کلمه ورښودلې زوی ګډ شه په میدان چرخ بزن ګډ شو په میدان دغه بدلې ورته ویلې او زوی ورته ګډېده لور مې یوه کوسلکه غوندې وه باندې ګرځوله ما پسې ویډیو جوړه کړله ګوره د ما فامیل څلورم نسل موږ امریکا کې ژوند کوو څلورم نسل ښه یاره دغه امریکا خلکو نه داسې اولادونه واخیستل د اروپا امریکا ته به نه پوهېږې هغوی ته یارې داسې یې ترېنه واخیستل لورګانې ګوره د افغانستان داسې غټ کسان بې ودونو هندوانو سره خالد حسیني ګوره دا خالد حسیني افغان د پوره دنیا دولت ډاکټر رایټر خبره دی اوس وایي ځان ته چې وکړه غڼې له ځان نه پرېږده دغه آینده په هر هغه افغان راځي کوم چې اولاد لري او په خارج کې ژوند کوي دا باید له خدای وډارسي د خپل اولاد مخه دې راواخلي دا چې دومره وخت لري د ما لایف ته راځي د ما په کمنټ کې لاندې ما ته کنځا کوي نو دا دې ووایي د ما د پنجاب یو لټریچر ده ښه دا خبره به ډېره ښه واورې راجاګید یو کتاب د هغه کې لیکلي چې د کفارو په کورونو کې ولیان پیدا کیږي او د ولیانو په کورونو کې ګناهګاران اوس دا فرید جان رور د خارج کې ژوند کې شپه ورځ لګیا ده خپل محنت اوله ویې ګټله دوستانو په خبرو زه دا یې رانه وګټله دا یې میچ و شینوار یې د پنشمنټ به کوو ما پنشمنټ په 3000 ده دا د نه دا ګوره کاش کې ستا اوس ونیم شوی وای چې مونږ ولې ولا درې ما ته دوره شوي نستانو دا نو غټې مالي جاغلو خبره بیسټ اف 2 ده که نه یو تا وګټه بیسټ اف 3 ده که نه لکه اوس یو ما وګټه یو چې مې بل وګټه بس بیا به پنشمنټ کوې په 3000 نه 3000 نه غواړم 3000 به زه تا ته کوم ځای نه پوره کوم پې ګوره کېږي دا خلک ګټل دي خدای دې کړي چې یو فیصد باندې درانه ګټلی یو فیصد موضوع چې تاسو سره وایي د شینوار سره پالو کوي شینوار د ټیک ټاک زمری دی مریض د ګولونو نه دي دا کومه نه لري ملګري شي ټول ملګري چې نه دي لکه دا ماته واځي بل خپل وګوري پرې د کویتانو کې سنگین د زلک سنگینه نه یم خدای پاک به ما هم سنګینه کړي الله تعالی دوستانو فرید سنګینه نور بل اصرار څه سو چې مخکې اصرار راته راغی اصرار دوستانو په ورسې صوفي ته به هغه سزا ورکو کوم چې تاسې وایي نن به دا غرونه افغانستان دی په دې به اتڼ پې کوو تاریخ معلوم په ټول جهان دی او زار سمه سپین غره هر کاڼی دی او یو خواته شینواري او بل خواته دي اپریدیان نو دغسې بدلو باندې زه به ورته بدل وایم دا به اتڼ کوي
د ما په نن مفاد د منګه قاری صاحب زاهد الله به د غرونه افغانستان ته اتان کو زبې ورته وایم او ډول بم زور ته وخم بس را باندې وی غټي دوستانو ته باندې چې ته ورته اتان کې دا غرونه افغانستان دی ته ورته خپل وکې د دې ګلونه لا دا زه خو به ګټم دا ګور دې ګلونه دا ګلونه ونه دا ډالۍ فرید ته د فرید د دوه د ګلانو هغه سپینه د ګلانو ونه ده دغه د ګلانو ونه ده تا ته د ډالۍ فرید د تاسو په خوشاله د ما ټولو ګفټرانو ته د ګلونو ونه او د ګلونو ونه لاندې او خيسته جلکې د خدای پاک تاسو ته د سیاو ونه او د سیاو جلکې لاندې سي ولاړې او دا غسبات او جلکې تاسو ته ګوري او جلکې تاسو ته ګوري تاسو جلکې ته او تاسو لا باد هم فکر نه دا ګلان ته فکر نه بس د جلکې او دوستانو شپږ دانه راشاده به ونه درګم دا ونه نصیب سره شینواره ته ملګرو وینه کوي چې هغه څلور نور څلور نور دا وګورئ په نن دی ملګرو یو بل د سره بل سره بل څوک کینګ واریان ته درې نور هر څوک سي دلته یو 200 کسان درې نور برکې داري ما د زمریان د تشکیل مری غونډه کان دي اجازه مننه قربان یو بل پاتې شو محمد تعالی من قربان شنداز مریان د سره پاره د ما په یو بل یو څه نه پاره یو سره ملګری شي دا یو بل رحمت تعالی من قربان یو بل ګل راځي وایي دوی ته ډبل ګل مختلف گفتار مختلف تاسو نه بل مختلف 15 سکند نسته په دې ناسي دي دغه تاسو وجلاسو کې یو بل نسته تانه فرید ته نه وایم چې څه ګف کړی غنه بل او ورغلو زبردست اوس په ورسه ته اوس ډبل دراغه سٹارټینګ سون اوس نه اوس په ورسه راځي ډبل سٹارټینګ سون راځي دلته یو غټه ډبل سٹارټینګ سون ډبل دا ګول دوه نه سپورت ته ډالي په ورځي دوستانو خلیل کلندر سترګې په مننه ورته ما خمسه قرباني شیرانی کینګ اورورا سپورت کمارغانی کارغانی نه کوي دا ګوره موټرې کټکټرې د ملي بیرغ دوست کوي بس په ورځي په قهرینن بریک ونه لګوي دوستانو بریک په څه کې دغه درځر او تدریز ورته جواب ما پرې د زنده‌باد یو زنده‌باد ته جواب ما دلته سړی شي فوټبال لیګ ته لاړ او پوره دنیا په ډاله فرید هغه څنګه خبره است کوزوي دي پوره دنیا ستاره سي یاره فرید اولاد باندې د مهنتو کا قریب سړی کوم زوی دی ورسیږي نواره ټایګر زنده‌باد فوټبالر سي د میسي کونته د افغانستان خو دنیا ته زور نه سور خو د امریکا کې د زمانو درسونه وای سپورتس ته ولګي مزدوري وکي چې د دنیا جام جهاني د قطر نه امریکا ته راوړي خو چې افغان ماشوم راوړي لندن ته راوړي پاچا دي خو په لندن دي څنګه چې هغه هندو سیالي ده کنه پنجابي د انګلستان د لندن ښار شاروال دا باید څه پښتون کې نه دا هغه پښتون ده صادق یا صاحب خان راځي د سره نور په ورسي لکه چې هغه پنچار کې سړی قربان مشم چې مسیج نه کوي دا د فرید جان زوی د کوالیفاید شوی هارون اول نمبر د ملګرو پرې نه دی مله خفاته ده دا گیم اخره کې سنت کې یوم غتل لري 230 نه بره اخی اکیډمي کې واچ دا غوړ مو شنواره شینواري تانه مور راولم سناپ کې دوستانو شینواري د لاندې کده کومه شینواري د شینو زما گفتر د پخوانه دلته ته ما ته نه ولې ته یو غږ ماري دي ورکه پنیشمنت مسلمانانو فوزیا څنګه یې مېلمانه راته راغلي دي مېلمانه ورته فوزیا چل باندې کوي ګوره مان دې د پاره سره خبرې وکړلې دا 280 نفر استي شینواره او ارون او نګرهاره صاحب او خوګیانوار صاحب د سره پالو کې ډیر مننه دوستانو چا سره سترګو نه سم چا سره سترګې نه سم یو نوی نفر استي شینواره صاحب سره ډیر هله کوم ملګرو پالو کې شینواره فالو کې مال ته په فالو کې ورسې هغه شینواره شینواره فالو کې شینواره د ځلانه د دات عمل اتل کې ډیر لپاره ملګرو زه تاسو ته دې نه چې ما او ته په عمر کې دې ته یو ګفت نه دوشته خو که خدای پاک بلات راکاو گیم یو بیا ورسره ګورو بیا ورته باران څو چا سره سترګې نه سم نیوي د دومره په نره رانه وکټل سي بيخي بل راکم دا سیمه د نه ویل چې ما سره زورونه مو عجزه کړل ډیر خطرناک ملګری دلرم دا چې خالي نه درې شنو کو زين لرم ولا زل چانه کم نه ولا کم والله کم درته خو مصروف او خلک مصروف او تشنا مصروف او کار کې استعمالګری کارګر دي زما ملګری ګټلې دي ګرځي او کوي هغه کې پارکونو کې مصرفي او تلونه کې پیسې دی دنیا د پاره دی دنیا ته خو څوک نور یاره ملګرو ډیر ما دوستان فریدم دسمال راول فریدم دویمه خزه وکړه څو ورځې دنیا د فرید وای یو در کله هغه دی وای پنیشمنت دی وای زه یو اخري میچ دی پنیشمنت کا پنیشمنت اول پنیشمنت کا بیا سره گیم لګوم بزه کله دې گیم وخت بخلاشي پنیشمنت د چالو کا
پنشمنټ کې څه شی ورکم ته شینواری صاحب څه پنشمنټ ورکم پرې چې دا نفر هغه کړی دی هغې را باندې ګیم درلود شینواری هارون صاحب تاسو ووایي بلا شینواری ډېر زورور خلک دي شینواری ډېر ښه خلک دي ډېر ښه خلک دي ګورې ما خو بدله ورته ویلې مالزار سمه سپین یو تیږه د لالونه یو خواته شینواري بل خواته افریدیانو بل خواته مومن دا خو ډېر غیرتي قوم د شینواري خو واقعا هم شینواري خو شینواري دي نه زه رښتیا درته پنشمنټ وکړه بیا به سره نور حساب کوو پنشمنټ داسې چلو کا پنشمنټ کې داسې چلو کا څه رقم په تا شینواری صاحب تا خو لم یې ونه ویلې که نه قربان هغې چې ویلي دي چی ویلو لوت